پاکستان وایي له افغانستان سره 5 بندرونو کې په سوداګرۍ کې اسانتیا راوستل کیږي. پاکستان وایي له افغانستان سره به د سوداګرۍ په برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان یو ور بیا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د همګړۍ په 5 بندرونو کې له افغانستان سره تګ راتګ پیل شوی دی او سوداګري پرې روانه ده. د په خبره په دې سیمو کې خرلچي، چامن، تورخم، غلام خان او انګور اډه شامل دي. هغه وایي د سوداګرو موټرونه پر دې لاره تګ راتګ کوي او حکومت دا هڅه کوي چې د موټرونو د اداري کارونو په خلاصولو کې چټکتیا راولي. محمد صادق زیاته کړې چې په دې سره به موټرونه په ورځو نه درېږي او د سوداګرو لپاره به ستونزې نه جوړېږي.